خبر د افغانستان دفاع وزارت وایي که پنجشیر کې بندیانو وژل کېدل رښتیا ثابت شي نو قاتلین به ونیول شي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرک علیکم. له تیرو څو ورځو راهیسه د پنجشیر په بېلابېلو ولسوالیو کې د مقاومت ډلې وسلوالو پر ضد تصفیې عملیات جریان لري چې په همدې موده کې د طالبانو لسګونه وسلوال وژل کېدو او لسګونو نورو نیولو خبر ورکړی دی. خو په همدې موده کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې ګڼې طالبان د مقاومت ډلې ځینې کسان نیولي او بند پر مهال یې په ډزو وژلي دي چې تر اوسه یادې ویډیوګانې تصدیق شوي نه دي، اوسنۍ دي او که پخوانۍ. تازه دفاع وزارت وایي په همدې او سپیناوي په اړه یې د څو ورځو راهیسه په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې خپرېږي چې ګواکې مجاهدینو پنجشیر ولایت کې جنگي اسیران وژلي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي که پلټونو او څېړنو وروسته که رښتیا ثابته شي نو دغه ویډیوګانې نوي دي او که پخوانۍ دي په پنجشیر ولایت کې پورې تړاو لري. خامخا هغه کسان چې بندیان په مرمیو ویشتلي دي نیول کېږي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.